د دستاربندۍ په یادو مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوان، د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي، د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبي عمري او یو شمېر نورو مسؤلینو، علماء کرامو، مشایخو او د سیمې اوسیدونکو ګډون کړی و. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال یادو مراسمو ته د خپلې وینا پر مهال ټولو فارغو شویو فاضلانو او د هغوی کورنیو ته مبارکي وویله او له هغوی وغوښتل چې له خپل علم څخه د دین، هیواد او د دې شریف ولس د خدمت لپاره ګټه واخلي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویل د اسلامي تاریخ په اوږدو کې مدارس د دیني علم، جهاد، نبوي اخلاقو د ترسیخ، د دیني شعور او هویت ساتنې په برخه کې فعال مرکزونه پاتې شوي او ټولنې ته هغه هستۍ وړاندې کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وارثان بللي او امت ته د اخلاقو او نبوي چلند معیار ګرځي. اقتصادي مرستیال د هیواد اقتصادي وضعیت ته په اشارې سره وویل له نیکه مرغه د هیواد په کچه د اقتصادي ودې په برخه کې اوس مهال ډېرې مهمې ملي پروژې او کارونه دوام لري. د نړۍ له هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې شوي، داخلي تولیداتو ته مناسب بازار موندل شوی او د اماراتي منابعو د غوره مدیریت لپاره په مهمو ملي پلانونو او ستراتیژیو کار روان دی. ښاغلي برادر په خپلو خبرو کې له فارغ شویو زده کوونکو غوښتنه وکړه چې د دیني زده کړو ترڅنګ عصري علم ته هم توجه وکړئ څو په واقعي ډول د دین او ولس خدمت وکولی شئ او ولسونو ته دیني شعور او فهم په معاصره او قابل فهمه ژبه انتقال کړی شئ. تاسو ته ښه معلومه ده چې اوس د ټکنالوژي دور دی. کوشش وکړئ چې د معاصرو زده کړو او اړتیاوو سره هم ځانونه بلد کړئ څو واقعي ډول د دین او ولس خدمت وکولی شي او ولسونو ته دیني او شعور او فهم په معاصره او قابل فهم ژبه انتقال کړی شي. اسلامي مدارس او منبرونه خلکو ته د واعظ او نصیحت ستر تاثیر کوونکي ادرسونه دي. زه د دې ځایه د هېواد په ټولو علماء کرامو غږ کوم چې د واعظ او منبر ژبه مو نوره هم نرمه او ښایسته کړي. د دیني مطابقیتونو ترڅنګ خلکو ته د اسلامي نظام او ملي ګټو د ساتنې روحیه او فکر هم ورکړي. دغه راز په یاده غونډه کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم د دیني او عصري علومو په زده کړو ټینګار وکړ او هممهال یې له ولسونو غوښتنه وکړه چې د اسلامي نظام ملاتړ ته همداسې دوام ورکړي. په موږ باندې دا فرض دی چې موږ علم زده کړو. دا ټول مسایل چې نن په مدرسو کې ویل کېږي، په پوهنتونو کې ویل کېږي، په مکاتبو کې ویل کېږي، دا یو له بل سره تړلي. د ټولو ته په مجموع کې علم وایي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم همداسې چې په دیني امورو کې رهبر و، مشر و، همداسې په سیاست کې رهبر و، همداسې په حکومتداري کې زعیم و د مسلمانانو، همداسې په اقتصاد کې زعیم و، همداسې په تجارت کې، په کروندګري کې او په حکومتداري کې رهبر. نو بناءً دغه ټول علمونه په موږ باندې فرض دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده چې باید موږ یې مخته یوسو. د یادونې وړ ده چې د جامعه مظهر العلوم ډیري مدرسې څخه 33 تنه زده کوونکي د دستار فضیلت او قرآن کریم د حفظ په برخه کې ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول.